د افغان هوایي ځواکونو لیزري بمونه GPU 12 او 850 چې د افغان ځواکونو د لیزري بمونو په اړه پوځي چارواکو څه ویلي دي، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې هوایي ځواک د یو هیواد د پوځ ځواکمنتیا او بریالیتوب کې اغیزمن رول لوبوي او د نړۍ د زبر ځواکونو ترمنځ سیالي هم د همدې برخې د ټکنالوژۍ پر ځواکمنولو روانه ده. افغانستان ته د امریکایي ځواکونو له راتګ وروسته په تیرو 2 لسیزو کې د افغان پوځ دې برخې ته هم کار شوی دی. د افغان هوایي ځواک افسران وایي چې اوس مهال دوی داسې پرمختللي رهبري شوي لیزري بمونه په واک کې لري چې له هوا څخه د ځمکنیو هدفونو لپاره کارول کیږي. د هوایي ځواک یو افسر چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي امریکا غږ ته وویل GPU 12 او GPU 850 بمونه د افغان پوځ د موخو په له منځه وړلو کې خورا ګټور ثابت شوي دي. د افغان هوایي ځواک د دغه افسر د معلوماتو پر بنسټ د یادو 2 لیزري بمونو ځانګړنې په لاندې ډول دي. لومړی، د دغه بم وزن 250 کیلوګرامه دی او کله چې موخې ته ورسیږي کولی شي پر 300 متر مربع پراخه ځمکې باندې په نښه شوی هدف له منځه یوسي. د دغه بم په چاودېدو سره ځواکمن موج د اور لمبې او د اوسپنې چړې خپرېږي چې کولی شي ودانۍ، ټانک او د مرمۍ ضد وسایط هم له منځه یوسي. بم په 3 برخو ویشل شوی دی: د بم لکۍ یا وروستۍ برخه، منځنۍ یا اصلي برخه چې چاودېدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي دي، او د CCG یا کمپریس سنټرل برخه. د CCG برخه کې د بم سترګې، کمپیوټر او بیټرۍ شامل دي چې لیزر ترې څارل کیږي او موخې ته پرې ځان رسوي. GPU 850 بم، دغه بم 115 کیلوګرامه وزن لري او کولی شي د 1200 متره مربع ځمکه باندې ورکړل شوی هدف له منځه یوسي. د GPU 12 ته په کتو GPU 850 بم یوازې د تخریب سیمه لږه ده او نورې وړتیا او ځانګړنې یو ډول دي. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان پوادمان وایي چې افغان ځمکني او هوایي ځواک د خپلو ټولو شته امکاناتو نه د دښمن د ځپلو لپاره کار اخلي. هغه امریکا غږ ته وویل د دغه بمونو بل خطوب دا دی چې هدف ترې نشي پټېدی او هر چیرې چې ولاړ شي تعقیبېږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.